تیروي هو ژوندون ځان لپاره هر څوک ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي. د ضلع بونیر علاقې سلرزي جوړ کلي اوسیدونکي محمد ظاهر شاه صاحب د جوړ چوک په مقام باندې فی سبیل الله اوبو ورکولو په هیله د چاټو را لګولو تابیا د نن نه 20 کاله مخکې کړې ده. تر دې دمې هغه دغه اوبو فی سبیل الله دغه خلکو ته ورکوي. محمد ظاهر شاه په وړي او جمی دواړو موسمونو کې د دغه اوبو د پوره کولو هیله لري. محمد ظاهر شاه وایي چې کله هم دغه چاټۍ یا دغه لوحې مات شي نو د خپل جیبه د هغې پورهوالی کوم او خلک پکې را سره هم څه نه څه مدد کوي. محمد ظاهر شاه دغه ټول کارونه صرف او صرف د الله جل جلاله د رضا په خاطر باندې کوي. دا جی سن 1998 میں دا شروع شوی دی. الحمدلله د الله پاک په رضا دپاره دی او بلکې کې نور څه دغه نشته دی. څوک پکې داسې پیسې ټکې راکړي د الله د رضا دپاره دعا پکې ولګوو چې نه خپلې لګوو. الحمدلله الله راله راکړي دي. ها او دا چې ماته را ماته شي بیا څه کوئ؟ بیا یې جوړوو که نه په خپله باندې زه جوړوم. د اوبه د کوم ځای نه راوړئ؟ دې اوبه چې د ټوبیل نه کنیکشن دی. او ګرمې یې اوبه یو شان اوبه دي که څنګه په ګرمۍ کې؟ جی په ګرمۍ کې پکې اکثر مونږ واوره واچوو یا وله ټینکر راولو. ها سوچ او فکر دې څه دی؟ خلکو ته څه پیغام لري؟ بس د الله پاک ته رضا دپاره څیز دی چې څوک راشي او فایده ترې واخلي او مینه الله رضا شي. دا اوبه خو د الله پاک لوی نعمت دی او الله پاک په دې باندې دنیا ژوندی کړې. دا ټول څیزونه یې پرې ژوندي کړي دي او نور به هم کوو انشاءالله الله پاک ته را توفیق راکړي. نو راځئ چې د الله جل جلاله د رضا په خاطر په معاشره کې د ثواب په هیله دغه کارونه په عملي توګه باندې وکړو. اقبال محسن لټون بونیر.